بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد المنقطع تيسير علوم الحديث للمبتدئين دا شروع پدې کې موږ راورسېدلو تعریف د حدیث منقطع ته. منقطع صيغه د اسم فاعل د انقطاع نه ماخوذ د انقطاع معنی پرې کول د دې ضد اتصال له اتصال معنی په واسط کول او په اصطلاح کې د تدریب الراوی کې د تعریف د شي کوي انه العاشر کې د منقطع تعریف کوي او معلومیت تصل اسناده علی ای وجه کان انقطاعه چې سند متصل نه او په هر وجه چې په دې کې انقطاع راغلی په دې وجه باندې منقطع پنځ د متأخرین د حدیثونه داغه ته ویل کېږي چې سند متصل نه وي. هغه چې سند متصل نه خو دته د مرسل او د معلق او د معدل نوم چې دی وي هغه نشاملېږي. دلته عمر عبد المنعم داسې تعریف کوي چې منقطع چاته ویل کېږي ما کان فی اسناده انقطاع فی ما دون طبقه الصحابی چې په سند کې انقطاع وی لاندې د طبقه د صحابینه د صحابینه لاندې ګوره که صحابي غورځیدل خو توی ویلا چې شو مرسل شو تابعی صحابي غورځي ډایرکټ د رسول الله روایت نقل کې دا ته څه وي مرسل کنه وسدا چې د صحابینه لاندې یو کس غورځیدل دی. تعریف د ما کان فی اسناء اسناد انقطاع چې په منځ د سند کې انقطاع فی موضع په یو ځای کې او اکثر یادونه جیتی شرط عدم التوالی خو شرط په کېدای چې یو بل پسې نه مثلا سند کې لس کسان دی لکه ما حدیث اوریدلو عبدالرحمن هغه د عبد الله نه هغه د سید ولی نه هغه د وحید الله نه او پسې ورځه دیمنس کې چې موږ وکړل الک عبد الله عبدالرحمن عبد الله چې د عبدالرحمن نه کوي خو د عبد الله د عبدالرحمن نه چرته سبق نه دی ویلې درس یعنی سمایت نه ثابت د حدیث خبر واش یا سره ملاقات نه دی شوی یو الته ورزیده دلته وحید الله چې دا نقل کوي د قاری عرفان نه د قاری عرفان سره ملاقات نه دی ثابت نو یا په یو ځای کې یا په دوه ځایونو کې خو پر لپسې نه ځکه که پر لپسې راشي هغه ته به معزل ویل کې ورسته براش ويكون هذا الانقطاع او يبدا انقطاع في ما دون طبقه الصحابي لاندې طبقه د صحابي نه کان يكون ساقط هو التابع ورزيدل شوی کس دا تابعي او من دونه هي دغه لاندې. واما اذا كان الانقطاع فيما على طبقه التابعي او کچرته انقطاع برد طبقه د تابعین فهو المرسل او ته مرسل وي مخکې موږ ویل مثال د منقطع وګورا ما رواه النسائي في سننه امام نسائی رحم الله خپل سنن دریم جز 300 کې حدیث راوړی دی من طریق موسی بن عقبه فسند د موسی بن عقبه عن عبد الله بن علي عن الحسن بن علي قال حسن بن علي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر ما ته نبی عليه السلام دا کلمات په وتر کې راخودل دي فذكر حديث دعاء القنوت نو ذکر ک حدیث د دعاء القنوت چې اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وهذا سند منقطع دا سند منقطع دي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير تلخيص الحبير اول جلد 203 شپته کې هغه څوی عبد الله ابن علي وهو ابن الحسين عبد الله چې د علي زوی دی دا د حسين ابن علي زوی نو لم يلحق الحسن ابن علي دا عبد الله ابن علي د حسن ابن علي سره ملاقات نه دی شوی او دلته تی روایت نقل کړی دی نو دا روایت څنګه شو منقطع شو دا چې چا رضانه جوړ کړی دی خبره باندې ورسې او دا نو سو ملاقات یې څنګه دی کړی عبد الله ابن علي چې دا د حسین ابن علي زیو د دوراره کې د حسن دا وراره د تر سره ملاقات نه دی شو. دلته یو مسله خدا ثابته شو چې د منقطع مثال من پیش دویمه خبره ده چې ګوره په وترو کې چې کما قنوت ده نو قنوت دلته ور یو د وترو قنوت دی او قنوت نازله ده قنوت نازله په صحیح حدیث باندې ثابته ده
خبر باندې ورسېد. او یو د قنوت الوتر. نو قنوت الوتر کې کومه دعا چې احناف حضرات وایي دا مخکې مونږ ویلو وسیم وایو چې د ابو داود مراسلو کې دا په ضعیف سند سره راوړي مرسل وی ضعیف. مخکې مونږ پرون په دې باندې وضاحت وکړو چې مرسل پنيز د اهل الحديثو قسم د ضعیف حدیث دی. نو ابو داود مراسلو کې راوړي خو دغه الفاظ نه دي چې دا کومه احناف حضرات وي هغه الفاظ هم بدل دي. اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك. یو مسله ده. دویمه خبره ده چې دا کما روایتو کې قنوت الوتر راغلی دی نو هغه سندن ضعاف دی. ګره دا یو دلته تاسو وکړه د یو حال چې دا منقطع دی کنه د قشان هر یو بعضی ضعاف راوین پکې دي بعضی د شي چې هغه د ځانه پکې الفاظ ورننه ایستري دي. نو دی باندې یو کرت ما وضاحت کړو یو درس می پکړو او دا مستقل درس غواړي دا قنوت الوتر. نو د قنوت الوتر په بارک کې هغه دعا خو سره دغه نه دغه دعا په بارک کې چې اللهم اهدني فيمن هديت دی مبارک کی روایت هم ضعیف دي صحیح حدیث دی واقع نشته. لہذا که په وتر کې څوک قنوت الوتر ویل نشته دی پکې د خلک دا سوال کوي یره کسړی ونه مونږ به کی کنه کی مونږ بالکل کیږي څه مشکل پکې نشته. او کوم علما چې کین هغه د اجتهاد په هغه درجه کې دغه روایت د حسن یا د صحت درجه ته رسولې نو هغه وی یاره د دې ویل پکار دی. خبر ورسېږي نو په هغه باندې اوس موږ د حکم نشو لګولای چې حکم په ولګو د بدعت یا د غزکه چې هغه دی یو دلیل په بنیاد باندې خبره کوي. د دیو جن شیخ البانی رحم الله د صفات الصلات کې وایي چې کله کله بداوي کله کله همیشه نه. دا خو حدیث منقطع و المعضل حدیث معضله حدیث معضل د دې تعریف کوي چې حدیث معضل چاته ویل کی. معضل اسم مفعول دی د اعضله نه ماخوذ دی او په اصطلاح کې معضل چاته ویل کی تعریفه وما سقط من اسناده راویان داغه ته وی چې غرزیدل د سند نه دوه راویان او اکثر یا ډیر به شرط التوالی خو پر را پسې خبر دو غرزیدل کا دې ته څه ویل کیږي توای معدله. لاندې شرح تعریف شرح د تعریف کوي وما سقط من روات اسناده راویان داغه ته وی چې غرزیدل د رواتو د سند نه دوه راویان او ثلاثه یا درې او اکثر یا ډیر فيما على الشيخ فيما على شیخ المصنف برد شیخ د مصنف نه یعنی د استاد د شیخ نه پورته په سند کې دوه کسان یا درې کسان یا د نډیر غورځیدل خو به شرط التوالی او بل پسې غورځیدل. مثال د وګړه ما رواه ابن ابي شيبه في المصنف مصنف ابن ابي شيبه کې ابن ابي شيبه خپل مصنف پنځم جلد 280 کې روایت راوړل دی. ابن ابي دنیا په زمل مراحی کې راوړل ته مصفه کې من طریق قتاده قال پسند د قتاده باندې غوي ذکر لنا موږ ته ذکر شوی دی ان نبی الله صلی الله علیه وسلم قال چې نبی رسول الله فرمایلی دي الکعبتان من میسر العجم ګټکې د چیلو دا چیلې نه د دې د خپې د ګټکې چې کوم دي دا قمار د عجم دی د دې چيلي د خپل پاډو کو باندې بده عجم او قمار کو لکه وسې خلق قتی کوي یا شطرنج کوي یا بل د سیولو بکې لړو کوي هغه به پیدا کول. قلت زوما صاحب کتاب وای عمر عبد المنعم وقتاده هو ابن الدعامه السدوسي قتاده چې د ابن الدعامه السدوسي دی وجل روایاته د اکثر روایت عن کبار التابعین د غټو تابعین نو فالاقوى انه قد سقط من هذا الاسناد راویان نو قوی خبر ده چې دلته ورزیدلی د سند نه دوه راویان علی الاقل وهم التابعي والصحابي او تابعي ورزیدلی او صحابي ورزیدلی خبر ورسید. فالحديث على هذه الصفه معضل حدیث په دې صفت باندې معضل له والمعضل دون المرسل معضل د مرسل نه لاندې دی او د منقطع نه په درجه په درجه دا د مرسل نه لاندې د منقطع نه لاندې دی.
ځکه مرسل کې صحابي ورزيدل منقطع کې یو کس ورزيدل دي کې دوه ډبل ورزيدل لکثرت من سقط من اسناد على التوالي ځکه دې کې ډېر ورزيدل دي د سند نه پر لپسې ډېر کسان ورزيدل دي او په مابین د معزل او معلق کې عموم خصوص من وجه ده معزل د معلق سره په بعضي صورتونو کې جمع کیږي هغه دا چې کله اذا حذف من مبدا اسناد راویان متواليان دا ول د سند نه جدوه کسان خبر حذف شدي ته معزل او معلق مو یو او دا په دوه صورتونو کې جدا کیږي کله چې د سند د منځ نه دوه راویان ورځيږي پر لپسې نو دا معزل دی خو معلق نه دی او کله چې د سند د اول نه یو راوی ورځيږي نو به ته معلق وای او معدل ورته نه ویل کیږي دا معزل او معزل روایت په کوم کتابونو کې ډېر مندل کیږي دا کتاب السنن د سعید ابن منصور او مؤلفات د ابن ابي دنیا نه ده دا ابن ابي دنیا چوته دي کې دا ډېر الته موجودي کې د ابن ابي دنیا اکثر روایت چې هغه بس اسی 2 نمبرې بیگام یو روایت ما ته 4 علی غلو چې ای کوي جنتین به توبه ونه طرف ته ورشي او داغه جامع چې دی هغه به داغه توبه ونه کې به قسمه قسم می وجاتی نو چې دا جنتی وغواړي د کمی ونه نه چې د مطلب کم رنگ کې د کمی میوي رنگ چې دا غواړي داغه جامع به وته الله برابرې به ما غره چې وکته ما چې ابن ابي دنیا رواه ابن ابي دنیا لیکلو ما چې وکته مال ضعیف دی به چې مکلو داغه وک خ وضاحت مولا وکنو بیا پکې داغه پیدا کې اسماعیل بن عیاش داغه روایت د شامیانو نه صحیح دی ابن معین او کله چې د حجازیانو نه یا د عراقیانو نه روایت نقل کینو به روایت ټیک نه ده په دی وجه امام نصیر مولا خو به هم د صفات ولګول جدا ضعیف وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم